کیږي ولی خپکیږي بنه خاصه صفه خبره وکاو مونږ باید جون ولې تنگ شوی دی ټیک در قیامت الامام یو د غرامه ده اصل کی زمنګ جون چې تنگيږي دا قرآن د راز پوجبانی قرآن دا فیصله کړی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چا چې قرآن نه راز کو زبر ذکر نه راز کو فإن له معیشة ضنکا نو دا غره پر تنگ جون وی تنگ جون دو قسمه یو حدیث کې راغلی دی چې مراد د دینه قبر دی چا چې کتاب الله نه راز کړي په قبر کې به ژوند تنګي لیکن نور مفسرین دا ملي چې دا د دنیا ژوند تام شامل دی زمونږ ژوند چې نن تنګي دا په دې وجه باندې چې موږ ته ټیم نه ملاوي چې موږ قرآن لسه ټیم ورکو موږ اصل کې د دین نه لريواله دی دین نه خبرې ده نو مصائب مشکلات په عمر څومره سیوا شول خاص کر بیا د حکومتونو د سیټ وګوره څومره مشکلات سیوا شول زره خلق ای د غربت د وجنه خودکشي لري کې د غربت د وجنه رزق وته نه ملاويږي خوراک وته نه ملاويږي خلق مجبور دي په دې باندې چې یا خودکشي کوي یو پغلاګانو کې مبتلا کی او غلاګانې بکې او ما تاسو مخکې یو قصه بیان کړې و غالبا ملګرو باورېدلې می بیا به بیان کې خیر دی ګوجران والا کې یو سړی سپینګری سړی هغه د دکان نه د وړو بوجي پټکلا وړو بوجي چې پټ کړه نو الته کسانو گرفتار کو چې گرفتار کتاڼې ته بوت خلکو ته پیغور ورکاو ور په سپینه ګیره باندې تغلا کې ته خو سپینګیره غلاګانې کې او توي دا ته په زمانه څوک نه کوي چې تاغلا ولې وکړه پر سپینه ګیره باندې زه مجبور شم ما دا اغلا وکړه زه مزدورکار سړی زه مزدوري کوم ټاټکي او سیمټا د دې کاروبار کوم زدا کار کوم زه لیبر هم زه لیکن زما څومره ورستا ز سټاپ تر او زما چې خلک ما مزدوري لبوزي لیکن زما دې سپینګری ته خلک ګوري چې دې سپینګری دا به کار منګل څنګه وکي نو زما څوره زی مسلسل دل ترا وتلی او بیرته تشو واپس کېدلی ما ته کور کې بچی په انتظار باندې چې زمونږ پلار به منګل څه خوراک راوړي سلګوړه براوړي سبزی براوړي لیکن زما جب تشته زما سره سنشتره زم دغه شان ته کوړه زم زرن مجبور شم ما وړو بوجي پټکړه چې دا خلک ما نه بوزي زما مجبور یم زما خامخ وړو بوجي پټوم دا مصیبتونه دا تکالیف دا حکومتونو له طرف نه مرাজি موږ تر خپل نفسونو له طرف نه مرাজি دا ټول الله رب العالمین عذابونه دي او د قیامت د علامات دي